د روژې سپېڅلې میاشت دی، ثوابونه پکې ډېر دي. عزم دې وساته مومنه، تکلیفونه پکې ډېر دي. او که چا په دغه میاشت کې یو روژاتي ته روژه مات ورکړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به د ده د ګناهو د مغفرت سبب شي. الله پاک به ده ته ګناوې ور وبخشي او د ورسه به د ده د خلاصېدو سبب شي. الله پاک به د دوزخ د ورسه خلاص کړي. الله پاک به د دوزخ د ورسه خلاص کړي. او څومره ثواب چې هغه روژاتي ته پر روژه ورکول کېږي، هغونې ثواب دغه سړي ته هم ورکول کېږي چې روژاتي ته روژه مات ورکړي. صحابه کرام وایي، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ صحابه کرامو پوښتنه وکړل، ای د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم، نو موږ خو ټوله دومره توان او وس نه لرو چې روژاتي ته روژه مات ورکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي، وای دا چې تاسې دا وس نه لرئ چې روژاتي ته روژه مات ورکړي ټوله، نو الله عز وجل دغه ثواب دا چې ګناوې به الله پاک ور وبخشي او د ورسه به خلاص کی، او د روژاتي چې څومره ثواب دی هغه به ده ته هم ورکول کېږي. دا ثواب الله پاک هغه چاته ورکړي چې دی راولاړ شي یو غړپ شیدې روژاتي ته ورکړي چې هغه روژه په ماته کړي، یا یوه خرما ورکړي او یا یو غړپ اوبه ورکړي. په دې سره هم دا ثواب ترلاسه کېږي. دا خو مو په وسه پوره ده. یوه خرما خو روژاتي ته ورکولی شي، یو غړپ شیدې خو ورکولی شي، یو غړپ اوبه خو ورکولی شي. په دغسې اسانه لار، په دغسې اسانه طریقه هم دا دومره ډېر ثواب ترلاسه کولی شي. او که چا روژاتي موړ کړي، ډوډۍ یې ورکړل موړ یې کړي، نو به الله عز وجل دی زما د حوضه سه اوبه کړي او بیا به تږی نسي تر څو چې جنت ته داخلیږي، تر څو چې جنت ته داخلیږي. او دا هسې یوه میاشت ده چې اول یې د الله تعالی رحمت دی او منځ یې مغفرت دی، الله پاک مسلمانانو ته ګناهونه بخشي، او آخر یې د ورسه خلاصون دی چې الله پاک د دوزخ څخه خلاصي. او که چا د مرئیسه هغه کار چې ور فرمایلی پر مرئی هغه کار سپک کی، د هغه په باره کې تخفیف راوستی چې یاره روژه ده، دا کوم کار چې مې در فرمایلی دا پرېږده، یو څه وکړه یو څه پرېږده، تخفیف یې ورباندې راوستی. الله پاک به ګناهونه ور وبخشي او د دوزخ د ورسه به خلاص کړي. دا د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت چې ما تاسو ته په پښتو ترجمه کړي. د دې حدیث شریف روایت امام بیهقی کړي په شعب الایمان کې. مشکات شریف کې دا حدیث شریف راغلی. د روژې سپېڅلې میاشت دی، ثوابونه پکې ډېر دي.